سلامونه امید هیلې ګرانو درنو پښتنو لکه څنګه تاسو ټولو ته چې معلومه ده چې په 28 اکتوبر باندې به په بنو کمپلکس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي. موږ اوس په دې کمپلکس کې ولاړ یو موږ چې د ریاست د جبر خلاف چې راوتلي یو او هغه آئیني دی او په دې باندې ټول جهان خبر دی، خو ریاست چې له موږ سره کوم جبر کوي هغه جهان ټول جهان ته ورښکاره دی. او اوس چې د زموږ په جلسه کې کوم خنډونه اچوي هغې که نور نه نو دا کمپلکس چې کوم دی دا د زموږ ثبوت دی چې دوی موږ ته په دې ګرون کې اوبه رایله کوي او موږ ته جلسه را خرابوي. نو ریاست جبر خو هغه که موږ ته هم ریاست ته څه نسو ویلی، خو موږ به خپل رزسټنس جاري ساتو، موږ به خپل تحریک پر مخ وړو، موږ به د ریاسته خپل عیني غوښتنې کوو، هغه که په هره طریقه و که دوی په سمه طریقه را سره منل او که نه را سره منل موږ به خپله جدوجهد جاري ساتو. او په 28 اکتوبر باندې به د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي په بنو کمپلکس کې. تاسو ټولو پښتنو ته د ګډون په هیله او له ځانو سره د کور ښځې خامخا راوړئ، ولې چې دا ښځې زموږ نیمه آبادي ده او بې ښځو موږ کام ته بریا نسو راوړلی. مننه.